رب العالمین په انسان باندې یو ذمہ داری لازمه کړې ده چې انسان به هغه ذمہ داری خامخا سرته رسوي او پوره کوي به هغې ته په عربی کې امانت وایي او که انسان هغه ذمہ داری پوره نه کړه نو دې ته عربی کې خیانت وایي زمونږ دا خلق عموما امانت دې ته وایي چې څوک چا سره پیسې کیدي او هغې والا محفوظ وساتي او خیانت دې ته وایي چې څوک چا سره شي کیدي او هغې والا ګډوډ کړي مونږ دې ته امانت او خیانت وایي عربی کې دې ته چې څوک چا سره پیسې کیدي او هغې والا محفوظ کیدي یا نور مال ورکړي او هغې والا محفوظ وساتي نو دې ته ودیعت وایي دا یو خاص شی دی امانت یو عام شی دی امانت دې سره هم لګي چې دا چا سره پیسې کیدي او مال کیدي دولت کیدي کتابونه کیدي جامې کیدي کور کیدي او دې دله محفوظ وساتي ټګي دوکه ونه کړي دې ته امانت وایي او ذمہ داری ته په حقیقت کې امانت وایي د چا راز چا سره پروتي هغه راز ښکاره نه کړي دې ته امانت وایي المجالس بالامانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے چې مجلس کې څوک یو بل سره خبرې کوي نو دی به دا خبرې محفوظ ساتي بل ته به نه وایي المجالس بالامانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه کسه یو بل سره خبرې کوي او ناګانه دا یو داسې شاته وګوري د دې خبرې مقصد دا دی چې دا خبره زه پټه ساتل غواړم دا به ګوره چاته نه کوې خبره به نه ښکاره کوې بل ته البته د دریو څیزونو اجازت پکې شته یو دا چې په یو مجلس کې څوک د چا د مرګ صلاح مشورې کوي پټې نو هغه ته ښکاره کړه چې دا بل مسلمان وینه بچي یا په یو مجلس کې څوک د چا د بدعملۍ مشورې کوي نو ښکاره کړه چې هغه انسان خپله لور خور محفوظ کړي یا په یو مجلس کې څوک د چا د ضرر او د ډاکې او د دوکې مشورې کوي او ته پې خبر شوې نو هغه سړی خبر کا یا خبره ښکاره که چې هغه بل مسلمان بچ شي د دې نه علاوه المجالس بالامانه مجلس کې چې څوک خبرې کوي ابه ساتې ابه بار نو باسي ذمہ داری ته وایي پتا یو ذمہ داري راله هغې ته امانت وایي قرآن شریف کې رب العالمین چې دا کوم آیت ذکر کړی دی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال وی مونږ په اسمان یو ذمہ داري ور واچوله د انسان نه مخکې اسمانونو ته ووایي په تاسو یو ذمہ داري چې ما به پوره کوئ خو څنګه ذمہ داري هغه تکویني ذمہ داري نه خو اوس هم په دې کائناتو کې د خدای شته نور لګیا د خپل حرکت کوي سپوږمۍ لګیا د خپل رڼا ورکوي نه تکلیفي چې ته به مکلف یې که دا ذمہ داري دې پوره کړه نو زه به خوشحاله شم او خوشحالی به در کوم هر څنګه خوشحالی چې او که هغه ذمہ داري دې پوره نه کړه نو بیا به زه خفه یم عذاب به در کوم هر څنګه عذاب چې به دله درکړم خدای پاک ورکوي که نه غر له خدای عذاب نه ورکوي ټوکړې ټوکړې یې کائناتو کې خدای کوي ځمکې له خدای بعضې وخت سزا ورنه کړي د خدای په نس چې کومه سزا ده مخلوق له سزا ورکوي خو اثر یې ځمکې ته ورسېږي ځمکه ټوکړې ټوکړې شي ختمه شي وغورځېږي دریاب ته اوبو سره وبهږي او ځمکې له خدای راحت او خوشحالي م ورکوي هغې کې زرغونه پیدا کړي بوټي پکې پیدا کړي اونې پکې پیدا کړي او ځمکې له خدای راحت ورکوي مونځ پې کېږي کومه ځمکه چې په هغې مونځ کېږي په کومه ځمکه چې قرآن تلاوت کېږي په کومه ځمکه چې دینداري کېږي دا ځمکې له خدای په دنیا کې جنت ورکوي دا خزمه کر بهترین ځمکه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر البقاع مساجدها په ټولو ځمکو کې بهترین ځمکه جوماتونه دي وشرها اسواقها او په ټولو ځمکو کې خرابه ځمکه د بازار ده ولې دوکه پکې کېږي دروغ پکې ویلې کېږي د خدای په نوم قسم په دروغه پکې خوړلې کېږي سودي کاروبار پکې کېږي ټګي پکې کېږي ذمہ داري پکې څوک نه پوره کوي نو ګوره ځمکه بعضې د قسمان ته وایي ذمہ داري در کوم ادې پوره کړه بیا به زه خوشحاله یم
بیا به تام خوشحالم هغه هر څنګه چې لکه د انسان چې خوشحالي د جنت ته هر څه چې الله ته معلومه ده او که دا ذمهداري دې پوره نه کړه بیا به خفه یم سزا به در کوم ځمکې وینا دا نشم کولی ما دا تکوینی تابعداري ډېره ده چې ما کې اسمان وی نشم کولی دا تکوینی ذمهداري ډېره ده چې په ما کم بستا پیدا کړی مو کم کار له هغه به کوم او نور هغه نشم کولی تکلیفي چې ګنې جنت به راکې یا دوزخ یا خوشحالېږي او خفه کېږي به دا نشم کولی مشوره ورسره زورې پې نه کېده بیا ځمکې ته وایي چې تاله یو ذمهداري در کوم هغه ذمهداري دې پوره کړه خوشحاله به د خدای خوشحالي جنت هم کېدی شي هر څه کېدی شي هر څه کېدی شي او که دې پوره نه کړه نو سزا به در کوم ځمکې وایي نه الله دغه تکویني ذمهداري ډېره ده چې دا ځکه زرغونه ده له کومه د ستا د مخلوق له ګرځي را باندې یا نورې فایدې دې راکېښودې دي منافع بس دا ډېره ده نشم کولی دغه نشم کولی ستا غصې ته نشم ټینګېدی اسمانه مو ځمکې مو ستا قهر ته نشم ټینګېدی یا به ذمهداري پوره کړی شم یا به پوره نه کړی شم بیا غر ته ووې چې تاسو غرونو تاسو باندې یو ذمهداري اچوم هغه م وکړله پوره م کړله نو زه به خوشحاله یم او خوشحالی به درله در کوم هغه م ونه کړه زه به بیا خفه یم او بیا به مو رانیسمه نه بس الله چې دا کم څه دی را باندې ذمهداري اچولې تکویني دا ډېره ده دغه تکلیفي نشم کولی هسې نه چې ته هغه پوره نه کړو بیا دوزخ ته او ستا قهر ته به خدای څوک ټینګېږي اوس چې کومه ذمهداري الله انسان چې په یو شي ذمهداري اچوي د هغې وس ورکوي لکه تا ته ورشه بازار ته لاړ شه او ماله سبزي راوړه نو زه به تاله د بازار د تلو بندوبست کوم یا به موټرسایکل در کوم یا به کرایي در کوم او پیسې به هم درله در کوم چې ورشه راوړه او چې نه ته شلې او یا تا سره تلو طاقت نی تا نشم لېږلی بازار ته او بازار لرې دی تا سره کرۍ نشته او زه در نه کم یا تا سره سایکل موټر نشته او زه در نه کم نو دا بیا غلطه شوه نو خدای چې ذمهداري اچوي د هغې د ذمهدارۍ طاقت به ورکوي او بیا به اختیار هم ورکوي کولی شي که نشي کولی هغې درې واړو وی الله نشو کولی واشفقن منها باس ویرېدل اوهو هسې نه پوره نه کو غرق به شو خدای ستا کائنات ستا غرونه اسمان او ځمکه قهر ته کوم دې ټینګېدی شي بیا الله انسان ته وایي تا باندې یوه ذمهداري اچوم کولی شي که نشي کولی تکویني نه تشریعي ذمهداري تکلیفي ذمهداري که دې وکړه خوشحالي او جنت به در کوم او که دې ونه کړه بیا به نه در کوم بیا به عذاب در کوم الستو بربکم قالو بن کوم انسان سینه وډبوله الله راواچوه کولی شي کولی شم راواچوه وحملها الانسان اوس الله دا ذمهداري کوم ځای اچولې ده آدم علیه السلام د شان یې ویستل اچولې ده او که عالم الارواح کې اچولې ده جنتونو کې را یو ځای کړي دي اچولې ده کوم وخت کې الله ته پته ده او الله قرآن کې وایي زه تابعدار راواچوه انه کان ظلوما جهولا ما ته مخکې نه ده ما په علم کې پته وه الله وایي چې دا ډېر ظالم دی دی دروغ وایي دی به دا کار نه کوي دا ناپوهه دی پوه نه دی دا ډېر ناپوهه دی دا د مخکې نه ده کې جهالت پروت دی بس ګوره څومره زر یې فورا شی قبول کړه اوس دا ذمهداري به څوک پوره کوي دا به څوک پوره کوي نشي پوره کولی هغه ذمهداري رسول الله مبارک د هغه صحابه پوره کړی او موږ ته ویلي دي چې پوره کړي او اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول اے مؤمنانو ګورې خدای او د خدای رسول سره خیانت ټګي مه کوئ چې کومه ذمهداري پوره کړې د هغه در باندې اچولې د هغه پوره کړئ پوره کړئ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون خدای سره به هم ټګي نه کوئ ذمهداري به پوره کوئ د خدای رسول سره به هم ټګي نه کوئ ذمهداري به پوره کوئ ځان سره به هم ټګي نه کوئ ذمهداري به پوره کوئ دا به خامخا ذمهداري پوره کوئ وانتم تاسو خیانت کوئ دا پوره نه کوئ لا تعلمون او بیا رب العالمین دې پس یو ټکی وایي واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه د دې ذمهدارۍ په لاره کې به مال رکاوټ جوړېږي بچي به رکاوټ جوړېږي دا به رکاوټ جوړېږي وان الله عنده اجر عظیم مال بچو ته مه ګوره خدای ته وګوره اجر به خدای در اوس یو څو د ذمهدارۍ خبرې درته کوم موږ وایو امانت دې ته وایي پیسې ورکه دا به محفوظ وي مال ورکه دا به محفوظ وي نه په هر چا ذمهداري ده د ټولو نه مخکې په ما دا ذمهداري ده چې زه الله چې کومه عقیده ما ته ویلې ده هغه عقیده به خپله محفوظ ساتم
منځ کې یو ذمہ داري په ما او پتا دا به پوره کوي د مونځ هغه ذمہ داري مونږ پوره نه کړه ډېره پوټې نه ذمہ داري ده مونږ پوره نه کړه د مونځ هغه څه ذمہ داري ده 2 رکعاته مونځ تفسار 4 د ماسپښین مازدیګر ماسخوتن 3 د ماښام دا به په هغه طریقه کې چې په کومه طریقه رسول الله مبارک کړی دي صلو کما رأیتمونی اصلي پیغمبر نمونه د اسوه حسنه چې زه څنګه مونځ کوم هغه څه وکړې هغه څه وکړم درځو درځم جوړ کړي مستماړو سوچو نه د 100 روپو ټماټر چې الو څومره پکې سوچ او فکر کو لټاو چې خراب را نه کی او د کروڑونو روپو مونږ کې مونږ پکې سوچ تکو او هغه نور امانتو توبه واسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کړي د مکې نه مدینه منوره ته د کافرو د لاسه هجرت کړي د مکې خلک ټول دشمنان دي په وطن کې نه پریدي او دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره پردي مالونه پراته لري امانت دغه وخت د پیغمبرانو مخکې امین او امانتګر او د نبوت نه مسرستم امین دی امانتګر د کافرو مالونه ور سره پراته دي حضرت علی رضی الله عنه راوستو او په خپل بستر سملو وی علی دما په دې بستر سملا کافرانو بیګا اراده کړی د په ما په کور به حمله کوي جبريل علیہ السلام د کافرانو د میټینګ ټوله خبره حضور پاک ته رسول الله مبارک علی پرې خو په موږ به د شپې وځو او تب سار وختي چې ما سره څومره امانتونه دي د ارچا چې دي د کافرانو مشرکانو د ارچا اب خلکو ته واپس کې نو موږ پسې راځه بدیلې منوره ول داسې وخت کې دیتا امانت وي به چې راشه بیمانه پریدي په وطن کې مې نه پریدي زما مرګري نه پریدي وਹੀ ټکایې ما سره ظلمونه کوي بشارت لري اچي د دې د مالونو غنیمت ته وړه نه ورکوم د امانتونه دام ځان سره مدینه ته وړم لیکن د دواړو جهان مبارک سردار د خپل هغه دشمن چې کلی وطن کې نه پریدي د خپل هغه دشمن چې صحابه سره ورته پورې ملنډ او ټوکه استهزاء کوي علي پریدي په خپل کټ وې دا امانتونه وسار واپس کې بیا موږ په سری مدینه ته راځو غزوه خیبر کې د خیبر جهاد دی خیبر کې ټول يهوديان راغون شوي او د مسلمان خلاف سازشونه شروع دي د مدینه يهوديان هم لاړل خیبر ما لیدلې د مدینه منورې نه 160 او 170 کیلومتر مزل دی ما خیبر کتلې قلاګانې پکې اوس هم شته چې کومې حضور پاک مبارک او دغه صحابه فتح کړي او اخیری قلا د غر د پاسه اوچته چې کوم حضرت علی رضی الله عنه فتح کړي دا نو دا خیبر ته ټول يهوديان راغون شوي او د مسلمانانو خلاف سازشونه کول زبردست سازشونه غزوه خندق کې چې د مکه کافر رالل او حمله وکړه په مدینه منوره د حویه ابن اخطب چې کوم د يهوديانو مشر دغه سلاکاری او دغه سازش پکې پمینس کې فقط فانیان وګرځیدو د اجرتی قاتلانو ډاکوانو وې د خیبر چې څومره کجوري کال کې کیږي نیمه به تاسو له درکو خو د مکې مشرکانو سره مرګري شو په مسلمانانو حمله وکړي دومره سازشونه کول نو حضور پاک لاړ او په خیبر حمله وکړه دی په خپل قلاګانو کې بن شو نبی علیہ السلام چې څنګه راغی دي سار وختي پیغمبر مبارک حمله وکړه دوی چاریانې په وګوي او پچې وسره به پلاسونو کې د کاخو زمیدارانو چې نبی علیہ السلام ولید محمد والله محمد والخميس دا محمد صلی الله علیه وسلم دی لخر دی وسره او پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمایل الله اکبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين مونږ چې کلم په یو قوم حمله وکړو بیا ګټه زمونږ یغوي بربادي داغي زمانہ او داغي سار دا بیا تباہ او بربادي مونږ له خدای فتح راکړي مسلمانان غیر چاپیر دي محاصره د دوی د قلاګانو کړی دا یو قلا فتح کیږي او چې کومه فتح کیږي نو دا يهوديان بلې لمنډي وای فتح کیږي دی بلې لمنډي وای بلا قلاګانې دي او ټول قلاګانې محاصره دي مسلمانان ته تاو څخ وخت د خیبر د بل پکلی حمله ده او يهوديان دي او سخت مقابله ده سه ولا مقابله نه ده او یخنیم ده او صحابه وګیم ډیر زیات وګیری په پردي وطن کې ډوډۍ کم د چې طالب وسوک پخه کې تا سره غنم کم د مدینه نه خدان سره نشي وړي وړ کم دي ځان سره ستوان متوان دا سيزونه وسره دي رسول الله مبارک او ځل صحابه ډیر اوږي وي ستوان راغون کې چا سره یو کاسو چا سره دوه کاسې چا سره لګ چا سره ډیر هغه یو ځای کړل او بیا پټولو باندې په شریکه تقسیم کړل اوږم ډیر زیات دي په یو قلا کې وشپول کې د اسود وته وي
اسود د ډېرو صحابو نومونه دي اسود راعي ده ته وایي شپونکي دي د رنګ نم تک تور دی او د هغې افریقي ممالکو موږ ورته حبشه وایو حالانکې حبشه د یوه ښار نوم دی د یو ملک نوم دی د خود هر تور ته خلک حبشیان وایي د هغې علاقې تک تور دی او شپونکي دی شپونکیان غریبانان خو جامې هم شلېدلې وي څپلۍ هم نیمګړې وي یا وي یا نه هغه به دا د خلکو چیلۍ ګډې سرولې په مزدورۍ باندې د خلکو ګډې چیلۍ په مزدورۍ به یې سرولې نو شپونکي هم په قلا کې ګیر دی ګډې چیلۍ هم ګیرې دي دې شپونکي د خپلو خلکو ته ووایې چې دوه خبرې دي یو خدا چې زه دلته ګیرې یم او ګډې چیلۍ هم دلته ریګیا نشته نو که ستاسو خوښ وي ده به دا ګډې چیلۍ به راوباسم زه شپونکي سړی ما ته څوک څه وایي نو دا ګډې چیلۍ به وسرومه او قوم هم ورته وایي چې دا لاړ شه دا ګډې چیلۍ سم دلته راته مري ګیا نشته نو دا به راوباسه دا به مو سره او موږ له جاسوسي به مو کې دا محمد صلی الله علیه وسلم او د مسلمانان د وی ډېره ښه ده ګډې چیلۍ خو د ده نه دي د خلکو دي لکه پخوا به دلته شپونکیانو پخوا زمونږ په دې مونږ چې واړو دا شپونکیانو او دوی به دا شپانه به دا د خلکو به غواګانې او څاروي هر چا به څار وشړل او شپونکي به بوتل په دې مقبره کې او په دې پټو کې به سرول او مازدیګر به شپون هغه خپل څاروي راوستل هر غوا هر څاروي به خپل کور ته ته اوس هم په دې خیش کو په دغه علاقه کې دا رواج شته خو زمونږ علاقه کې اوس هغه دشتې لاړې ختمې شوې او هغه پټي نشته چې پکې اوس څاروي سره کېږي په ډېرو علاقو کې دا رواج اوس هم شته هغه چې ګډې چیلۍ راوستې هغه غریب مزدور دی پردی ګډې چیلۍ دي او هغه سړی د مسلمانانو خواله رالل چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو نو مسلمانانو ته وایي ستاسو بادشاه کوم ځای دی هغې له راغی زه خو شپونکي یم ګډې چیلۍ سره ما د جنگ سره کار نشته خو تاسو نه تپوس کومه ستاسو بادشاه کوم ځای دی وایي زمونږ بادشاه هغه دی بادشاه خو زمونږ نه دی او نه زمونږ بادشاه شته خو زمونږ یو مشر دی مونږ ورته رسول الله وایو د خدای پیغمبر نور خو مونږ څه بادشاه یو دا نظام نشته وایي هغه سره ملاقات زه کولی شم ته خو شپونکي یم بادشاهان خو هغه زمانه کې کسرا د فارس بادشاه هرقل د روم بادشاه د چا پلاره مو سره ملاقات نشو کولی زه هغه سره ملاقات کولی شم هغې وی بلکل کولی شي کله چې ته غواړې ملاقات کولی شي وی محل یې کوم ځای دی ای بادشاه خو به لوی محل دا دومره صحابه مسلمانان چې راغلي خو دا یو لوی بادشاهي محل به وی محل خو د هغه نشته مخامخ د کجورو د پاڼو سفر دی هغې کې هغه د ملاس دی محل کوم دی ګډې چیلۍ زما به امانتي دا پرېږدم دلته هغه صحابو ته یو پرېږده سري به ځه که ته هغه سره ملاقات کوې هغې پورې مونږ ستا د ګډو چیلو سوکې کوې هېڅ فکر کې ونه کړي قسم په خدای صحابو کې مینه رحم و پکې په کافرانو هم رحم چې کوم کافر به د اسلام خلاف سازش کو او کوم کافر به د پیغمبر خلاف سازش کو نو بیا به اشداء علی الکفار او چې داسې به نه وه نو کافرانو باندې به هم رحم کوو پیغمبر مبارک په خپل رحم کړی خپل عبادت کې او اسلام ته تکلیف نه پیغمبر ته تکلیف نه د پیغمبر او د قرآن او د دین خلاف سازش او ګستاخی نه پروا نشته خپل کار کوه صحابه یې دا ګډې چیلۍ مونږ به سوکې کوو ملاوې کې ورشه هغه هغه کې ناست دی د هغه کجورو د څانګو پاڼو لاندې ملاست دی دی ورغې د بیا وی چې د سره اوس ملاقات کومه نو د هغه سیکرټري به ناظم به بل به هغه سره به نوم لیکم لکه څوک چاله ګورنر صاحب هغه ډېر ګران کار چې هلته ورغې وایي ستاسو پیغمبر سره به څنګه ملاوېږم زموږ پیغمبر سره وی او وایي دغه مخامخ ناستې ورشه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست ورسره حضور پاک ته وایي ته سله راغلې دا دومره خلک دې سله راوړي دي راوستې دي سله راغلې وایي زه دې له راغلی یم د خدای دعوت چلوم چې دا خلک یو الله ومني دا مې مقصد دی یو خدای او الله له شریک نه ګڼي د مارونو د پیغمبر علیه السلام د بعثت او د نبوت مقصد توحید د الله تعالی وحدانیت او په خلقو الله یو منل دا بنیادي عقیده دا چې څومره محنت حضور پاک مبارک کړی دی او هجرت یې کړی دی او څومره جهادونه یې کړي دي او تکالیف برداشت کړي صحابه او ښځې او بچي پرېښودې دي قسم په خدای بنیادي همدغه عقیده ده د مکې مشرکانو خدای منه شرک پې کوي عقیده خرابه څنګه شرک پې کوو هغې وایي دا بوت دا زوی راکوي دا بیماري جوړوي
دا باران کوي او دا به د قیامت پر ورځ موږ له د خدای په دربار کې سفارش کوي، د الله په دربار کې سفارش وکړي. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. د دې بوتان عبادت دی لکه چې خدای ته نږدې کړي د قیامت پر ورځ. ولې دا بوتان دا څوک دا د هغې د پیغمبرانو ډیزاینونه نقشې وي، د هغې د بچو نقشې وي، د هغې د نیکانو چې هغوی ته کم نیکان ښکاره کېدل عبادت ګزار د هغوی نقشې وي. دا خو د خدای نیازبین دي، د خدای خوښ دي، نو دوی به مونږ الله ته نږدې کوي. زمارونو دا د شرک عقیده ده، دا د بوتانو سره دا سلوک دا د شرک عقیده ده، دا خراب عقیده ده. ذات کې به یو الله منو، دوه به نه منو، یو به منو. او په صفاتو کې به یو وحدت د الله چې کوم صفات دي مخصوص ابا صرف د الله منو، د مخلوق به نه منو. دا به عقیده چې بچې به الله ورکوي، بل څوک نشي ورکوي. دا به عقیده چې بیماری جوړوونکی او چې بیمار راوستونکی الله دی. اسباب به استعمالو، ډاکټر لبزو، حکیم لبزو، دم به استعمالو، خو دا به وایو چې دا ډاکټر دم او دا دارو مونږ نشي جوړولی. په دې ټولو کې به د شفا اثر څوک پیدا کوي؟ وایه الله به پیدا. دا به عقیده ربوبیت، د الله کارونه، د الله صفات. الله چې کوم کار کوي کولی شي، بل څوک نشي کولی. قسم به خدای کوي بل څوک دا به الله کوي. دې ته عقیده توحید دی، د وحده الله د وحدانیت. نو زه دې دپاره راغلی ما، دې دپاره چې دې خلکو ته ووایم چې یو الله ومنه، شرک مه کوئ. د الله سره په ذات کې، د الله په صفاتو، د الله په کارونو کې، ربوبیت وغیره په دې کې به الله له شریک نه ګڼه. مالک د خیر او د شر حقیقي رب العالمین به ګڼئ. او زه هغې مقصد د خدای را لېږلی ما عقیده، زما خدا مقصد دی چې الله ته حضور پاک هغه شپونکي ته وایي چې الله پاک یو ومنې، زه د هغه الله رسول یم. شپونکي ورته زه وایي که دا چل مې وکړو، دا چې ته ماته سوی، نو بیا به ما سره به څه چل کېږي، زه به څه شم؟ شپونکي ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم به تو فرمایل وی تعالی به خدای په جنت کې لوی مقام درکړي، د خدای د عذاب نه به بچ شي، مسلمان به درته ویلې کېږي. او زما د دې صحابو به رور شي، رور د دې رور به شي، زمونږ به رور شي. وی زه به رور شمه، زه خو تک تور یم، زه خو ډېر عاجز یم، زه خو فقیر مسکین یم، ما خو سپلی جامې م شلېدلې دي او ما نه خو بین وي بینه، زه به ردوی رور شم. حضور پاکو فرمایل بالکل که ته په اسلام کې داخل شو، مسلمانی دې ومنله، نو بچې زه به دې را تر غاړه باسم ځان ته، زما دا صحابه به دې ځان ته را تر غاړه باسي، زمونږ رور به شي، رور په مونږ به ډېر ګران شي. انما المؤمنون اخوة، مسلمانۍ کې به هر مسلمان د بل مسلمان روري، رور مسلمانی وایي دی، مسلمانی مسلمان د مسلمان رور، بس مسلمان د مسلمان دشمن بني. مسلمان به کوشش کوي چې مسلمان ته پاغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې په کم نظر ګوري، او د مسلمان ښځې ته به پاغه نظر ګوري لکه د خپل لور ښځې ته چې په کم نظر ګوري، او د مسلمان مور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې مور ته چې ګوري، او د مسلمان لور ته به پاغه نظر ګوري لکه خپلې لور ته چې ګوري. درندګي به نه کوي، نن خو درندګي شروع ښځو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي ښځو سره. زما لس ستړی شو، ما مخکې م تاسو ته بله جمعه کې ویلي چې خدای دپاره د ښځو د طلاقو دا قصې مه کوئ. ورشئ وګورئ په پنجاب کې زمونږ دا صوبه ګزاره کوي، هلته موټروی باندې غریبه زنانه را روانه ده او ډاکوان راغلي دي او څه عمل یې ورسره د بچو په مخ کې ورسره جرم کړی دی. دا درنده دی که د انسان دی؟ دا خو درندګان دي. د شپې درته راپاسې ښځه کوزې د موټر نه، بچي دې تختې، ښځه بچو پسې درمنډې وایي، شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې د هغې عزت اخلي. د انسانیت دی. ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي، په کور کې دننه څونه ظلم کوو. سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره دې ګډه وډه پرته وي، د کټ څادر دې ګونجې مونجې پروت دي، او چې کمې اوبه د شپې څکلي او کمې پیاله د ګنده پریښي د ډوډۍ، هغه ګنده پرېږدې
او چې ته لاړ شې واپس راځې ستا د تلو نه پس ښځه درته بستره واره کړي څادر وڅنډي درته ښه مزېدار اوار کړي چې راځې صفا څادر او صفا کټله را روان دا لوښي ګنده پرېښي چې یې دې څکلي ماسخوتن ډوډۍ دې خوړلې روغ دي ګنده پرېښي